شروع کوم په نوم د الله چې بخونکې مهربان دی. نږدې راغلی دی د خلکو د حساب وخت او حال دا دی چې دوی په غفلت کې مخونه اړولي دي. دوی ته چې هر تازه نصیحت د خپل رب د طرف ناراضي هغه په مشکل سره اوري او په لوبو کې اختوي. د دوی زړونه په نورو فکرونو کې مشغول دي او ظالمان په خپل کې پټي د غوږ خبرې کوي چې دا سړی خو اخر ستاسو په شان یو انسان دی. نو آیا تاسو به په غړېدلو سترګو د جادو په جال کې خلای؟ رسول صلی الله علیه وسلم ویل زما رب ته هر هغه خبره معلومه ده کوم چې په اسمان او پزمکه کې وشي. هغه هر څه اوریدونکو او په هر څه پوهه دی. دوی وایي بلکې دا ګډ وډ خوبونه دي، بلکې دا داغه د ځانه جوړ کړي دروغ دي، بلکې دا سړی شاعر دی. کنه نو دې راوړي سنخه لکه څنګه چې د پخواني زمانه رسولان د نخو سره را لېږل شوي وو. حالکه د دوی نمخ کې یو کلی هم چې هغه مونږه هلاک کړو ایمان را نوړو. نو اوس بګنی دوی ایمان راوړي. او اے نبی صلی الله علیه وسلم ستانه مخ کې هم مونږه رسولان لېږلي وو. هغوی ټول انسانان وو او مونږ به پری وحی کولا. تاسو کو علم نه لرئ نو د اهل کتابونو تاسو کړئ. هغه رسولانو ته مونږه ستاسي بدن نو ور کړې چې هغوی بګنی خوراک نه کوو او نه هغوی همیشه ژوندۍ وو. بیا ګورئ چې اخر نه اخر مونږه د هغوی سره خپل وعده پوره کړې او هغوی او نور هغه څوک چې مونږه غوښتل هغه مو بچ کړل او د حد نه اوریدونکو خلک مو هلاک کړل. اے خلکو مونږ تاسو ته یو داسې کتاب درلېږلی دی چې په هغه کې خاص تاسو ذکر دی. آیا تاسو په هیګی نه؟ څومره ظالمان کلی دي چې مونږ ریز مریز کړل او داغې نه وروسته مو یو بل قوم راوچت کړو. نو هر کله چې هغوی زمونږ عذاب ولیدو نو دغه کلی نه په تختیدو شروع کړه. ورته ویلی شو تختې ما واپس لاړ شیخ خپل کورونو ته او د عیش هغه سامانونو ته چې تاسو به پکې آرام کولو، شاید چې تاسو نه تپوس وکړئ شي. هغوی وویل چې هاي زمونږ کم نصیبي، بېشکه مونږ ظالمان وو. او هغوی هم دغه سي چغې وهلې ان تر دې پورې چې مونږ هغوی ریز مریز کړل او په هغوی کې د زری همره ژوند پاتې نشو. مونږ د اسمان او ځمکه او سچې په دې کې دي د لوبو په تور ندي جوړ کړي. کچری مونږه د لوبو سیس جوړول غوښتل او بس هم دغه لوبي کول زمونږ مطلب به نو د خپل ځان سره به مو کوله، بلکې مونږ خو په حق باندې باطل لا گزار ورکو چې باطل لا سر ماتوي او هغه په هغه ساعت ورکیږي او تاسو د پاره تباہی ده د هغه خبرو په وجه چې تاسو جوړوي. پزمکا او پاسمانونو کې چې کم مخلوق دی هغه د الله دی او کمی فرښتې چې داغه سره دی هغه نه داغه د عبادت کولو نه خپل ځان غټ غني او نه استومانه کیږي. شپه ورځ داغه تسبیح ولي دمه پکې نه کوي. د خلکو چې کم د ځمکې خدایان جوړ کړی دي آیا هغه داسې دي چې په بیروه سيزونو کې روح اچوي او راجوندي کوي؟ په اسمان او ځمکه کې د یو الله نه سوا نور خدایان هم وي نو د ځمکې او د اسمان د دوانو نظام به خراب شوی وي. پس پاک دی الله چې رب د عرش دی. داغه خبرونه چې داخله کې جوړوي هغه چې هر څه کوي داغونه داغه تپوس نشي کېده او د نورو ټولو نه با تپوس کیږي. آیا دوی هغه پرې خو دي او نور خدایان جوړ کړی دي؟ اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې راوړې خپل دلیل دا کتاب موجود دی چې پکې زما د زمانه د خلکو د پاره نصيحت موجود دی او هغه کتابونه هم موجود دي چې پکې زمانہ د مخکینی خلکو د پاره نصيحت موجود وو. خو په دوی کې اکثر خلک د حقیقت نه خبره دي ځکه یې مخونه اړولې دي. مونږ چې ستانه مخ کې کم رسول لګلې دي هغه ته مو دا وحی کړی دا چې زمانه سیوا بل خدای نشتا نو بس خاص زما عبادت کوي. دوی وایي چې رحمان اولاد لري. سبحان الله، هغه یعنی فرښتې خو بندگان دي چې عزت ولا ورکړي شوی دي. داغه نه وړاندې خبره نه کوي او بس داغه په حکم باندې عمل کوي. دا هغوی په وړاندې دي هغه هم هغه ته معلوم دي او سچي دا هغوی نه فنا دي داغه نه هم خبر دي.
هغوی د هیڅ سفارش نه کوي بغیر داغه چانه چې داغه په حق کې په سفارش کولو الله راضي وي او هغوی داغه د يرنا په يره اوسي او کو په هغوی کې څوک وایي چې د الله نه سیوا زه هم یو خدای یم نو مونږ به هغه له د دوزخ سزا ورکوو زموږ سره د ظالمانو هم دا بدله ده کوم خلکو چې د نبی د خبرو منلو نه انکار کړي دي آیا هغوی غور نه کوي چې دا ټول اسمانونه او ځمکه د یو بل سره پیوستو بیا مونږه هغه جدا کړل او د اوبونمو هر ژوندې سیس پیدا کړو آیا دوی زمونږه دا پیدا کول نه مني او مونږه په ځمکه کې غرونه ودرول د پاره د دې چې په دوی باندې اون خوځي او پاغې کې مو فراخه لارې جوړ کړي کې دې شي چې خلک خپل لارې معلوم کړي او مونږه اسمان یو محفوظ چھت جوړ کړو خدا خلق د کائنات نه خدا اړو توجه نه کوي او هغه هم الله دې چې شپه او ورځ جوړ کړل او نور اوس په مې پیدا کړل ټول په یو فلک کې لامبو وهي یعنی ګرځي اے نبی صلی الله علیه وسلم همیشواله کومګه ستانه وړاندې هم د یو انسان د پاره نه دی مقرر کړي که ته مرشوي نو آیا ګنې داخله به همیشه اوسي هر دسا خاوند با د مرګ مزه سکی او مونږ په ښه او بد حالاتو کې تاسو د ټولو ازمیخ کوو اخر نه اخر با تاسو مونږ ته واپس کیږئ دا د حق نه منکر خلق چې کله تا اوویني نو پتا پوری ټوکی کوي وای چې آیا دا د هغه سره چې تاسو د خدایانو ذکر کوي او په خپل د دوی حال داده چې د رحمان د ذکر نه منکر دي انسان تلوار کوونکې مخلوق دی ډیر ضرب ز تاسو ته خپل نخي او خیم تلوار مکوي دا خلق وای اخر دا د عذاب وعده با کله پوره کیږي که تاسو رښتینی یې کاش چې دې کافرانو ته هغه وخت معلوم وي چې دوی به نخپل مخونه د ور نه بچ کول شي او نخپل شاګانی او نه به دوی ته د هیڅ یو زینا امداد ورسېدي شي هغه مصیبت با ناسا پرازي او دوی با یو دم داسې راګیر کړي چې نه با هغه واپس کولی شي او نه به ورته د یو ساعت لپاره مهلت میلاو شي ټوکستان مخکې هم پر رسولانو پوری شوی دي خو چا چې په هغه پوری ټوکی کوله هغه په خپل دا غسیس په چکر کې راغلل په کم سیس پوری چې وای ټوکی کوله اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا څوک دی چې د شپې یا د ورځې تاسو د رحمان نه بچ کولی شي خو دوی د خپل رب د نصیحت نه مخ اړوي آیا د دوی داسې خدایان شته چې زمون په مقابله کې د دوی مرسته وکړي هغه خو نه په خپل مدد کولی شي او نه زمونږ ملګرتیا هغه ته حاصله ده اصل خبره دادا چې مونږه د خلکو ته او د دوی پلرونو نیکونو ته د ژوند خخه سامانونه ورکړل ان تر دې پوري چې په دوی ډېر مدت تیر شو نو آیا دوی ویني نه چې مونږه زمکه د مختلفو طرفونو نه راکمو نو آیا ګنې دوی به غالب شي دوی ته وایا زه خو د وحی په ذریعہ تاسو ته خبرداري درکوم خو کانو خلق आवाजونه ناوري سو وخت چې هغه له خبرداري ورکړي کیږي او کچریستا د رب عذاب لکشان دوی ته ورسي نو بیا چغي وਹੀ چې هاي زمونږ کم بختی بشکا مونږه خطا کوون کیو د قیامت په ورځ با مونږه صحیح تول کوون کی تلی کېږو بیا به په هیچا باندې د زری هم ظلم نوي د چا چې د اورې د دانې هم رحم سو عمل وی هغه به مونږه مخې تراولو او د حساب لګولو لپاره مونږه کافی یو اول مونږه موسی علی السلام او هارون علی السلام لا فرقان او رڼا او ذکر ورکړی دی د هغه پرهیزګارو خلکو د خېګړې د پاره چې هغه بیل دو د خپل رب نه یریږي او چې هغه د حساب دغه وخت نه یریدونکي وي او اوس دا برکتناک ذکر مونږ ستاسو د پاره نازل کړی دی نو آیا تاسو د دې د قبلولو نه انکار کوونکی یې د دین هم مخکي مونږه ابراهيم عليه السلام ته خپوه ور کړی وا او مونږه هغه خپې جندلو یاد کړه هغه وخت کله چې هغه خپل پلار او خپل قوم ته وویل چې دا څه شکلونه دي چې تاسو ورته ځانونه غاڼه کوئ هغه ورته په جواب کې وویل مونږ خپل پلرونه نیکونه د دوی په عبادت کې اخته مونډلې دي هغه ورته وویل تاسو هم بیلاریه او تاسو پلرونه نیکونه هم په ښکارا گمراهۍ کې پراتو
وی ورته وویل آیا ته مونږ ته خپل اصلي خیالات پیش کوي او کو ټوکی کوي؟ هغه جواب ورکړو نه، بلکې په حقیقت کې ستاسو رب هم هغه دی چې هغه د ځمکې او د اسمانونو رب دی او د دې پیدا کونکي دی. په دې باندې زه ستاسو په مخ کې گواهی کوم او په الله مې دې قسم وي چې ستاسو په غیر موجودګۍ کې به زه ستاسو د بوتانو خبر ضرور اخلم. نو هغه بوتان ټوټه ټوټه کړل او صرف یو غټ بوتي پرېښودو د دې غرض لپاره چې کې دې شي هغه داغه طرف ته رجوع کړي. هغه چې راغلل او د بوتانو دا حال اوریدو نو وی ویل زمون د خدایانو سره دا کار چا وکړو؟ دا خو ډیر غټ ظالم وو. چا پکې ویل مونږه اوریدلی وو چې یو ظلمي د دوی ذکر کولو چې نوم ابراهیم دی. هغه ویل نو ویني سي او د ټولو خلکو په مخ کې راولای چې خلک یې وویني چې دوی څنګه سزا ورکړي کیږي. ابراهیم علیه السلام چې راغی نو هغه ته تاسو کړو اے ابراهیم آیا تا زموږ د خدایانو سره دا سلوک کړی دی؟ هغه ورته وویل بلکې دا ټول هرڅه د دوی د سردار کړی دی. د دوی نه تاسو کړی کو دوی خبري کوي؟ د دې جواب پاورېدو سره هغه د خپل ځان سره فکر وکړو او په خپل زړونو کې وویل واقعي تاسو په خپل ظالمان یې. خو بیا دا غوی رائے بدل شو او وی ویل تا ته پته ده چې دوی خبري نه کوي. ابراهیم علیه السلام وویل نو آیا بیا تاسو الله پرېږدئ او د هغه سيزونو عبادت کوئ چې نه درته نفر رسولی شي او نه نقصان؟ لعنت دی په تاسو باندې او تاسو په معبودانو باندې چې تاسو الله پرېږدئ او د هغه عبادت کوئ. آیا تاسو لکشان عقل هم نه لرئ؟ هغه وویل اوس وځوي دی او امداد وکړئ د خپل خدایانو کو تاسو څه کول غواړئ. مونږ وویل ای وورا یخشا او سلامتیا والا شه په ابراهیم علیه السلام باندې. هغه غوښتله چې د ابراهیم علیه السلام سره بدی وکړي خو مونږه هغه سخت ناکام کړل او مونږه هغه او لوط علیه السلام هغه ځمکې ته بچ وستل چې په هغه کې مونږه د ټوله دنیا د خلکو لپاره برکتونه یې خو دي او مونږه هغه له اسحاق علیه السلام ورکړو او یعقوب علیه السلام پرې د پاسه تیری او هر یو مو صالح کړو او مونږه هغه امامان کړل چې زمون په حکم سره وای د دین لار خودلا او مونږه هغه ته د وحی په ذریعہ د نیک کار کولو د منځ قائمولو او د زکات ورکولو هدایت وکړو او هغه زمون عبادت کوونکی وو. لوط علیہ السلام لا مونږه حکم او علم ورکړو او هغه مو د هغه کلی نه بچ وېستو چې خلکو به بدکاریانی کوله. په حقیقت کې هغه ډېر بدکارا او فاسق قوم وو او لوط علیہ السلام مونږ په خپل رحمت کې داخل کړو. هغه د صالحانو خلکو نه وو او هم دا نعمت مونږه نوح علیہ السلام لور کړو. یاد کړه څو وخت چې هغه د دوی ټولو نه مخکې مونږ ته आवाज کړي وو. مونږ دغه دعا قبول کړه او هغه او دغه کور والمو د لوی مصیبت نه بچ کړل او دغه د قوم په مقابله کې مو دغه امداد وکړو چې هغه زمون آیاتونه دروغ ګڼلي وو. هغه ډېر خراب خلک وو. نو مونږه هغه ټول غرق کړل او دا نعمت مونږه داوود علیہ السلام او سليمان علیہ السلام لور کړو. یاد کړه هغه موقع سو وخت چې هغه دوانو د یو فصل په مقدمه کې فیصله کوله چې د شپې پکې د نور خلکو بيزه خورشه وي او مونږه د هغه عدالت په خپل لیدلو. په هغه وخت کې مونږه د صحیح فیصله کولو په سليمان علیہ السلام لور کړه. حالکه حکم او علم مونږه دوانو لور کړي وو. د داوود علیہ السلام سره مونږه غرونه او مرغان مسخر کړي وو چې تسبیح به ویلا. د دې کار کوونکی خاص هم مونږه وو او مونږه هغه ته ستاسو د فائدې لپاره زغری جوړول خو دلی وو چې تاسو د یو بل د گزار نه بچ کړي. نو آیا تاسو شکر استون کیای؟ او د سليمان علیہ السلام لپاره مونږه تیز هوا مسخر کړي وا چې داغه په حکم با هغه ځمکه ته تلله چې په کوم ځمکه کې مونږه برکتونه کې خو دلی وو. زمونږ سره د هر سیس علم وو او په شیطانانو کې ډېر مونږه داغه داسې تابع کړي وو چې داغه د پاره به غوپې وهلې او د دین علاوه نور کارونه به هم کول او خاص مونږه د دې ټول هرڅه نگران وو
او دا پوها او دا د حکم او د علم نعمت مونږه ایوب علی السلام لور کړی وو. یاد کړه کله چې هغه خپل رب ته आवाज وکړو چې ماته بیماری لګېدلې ده او ته د رحم کوونکو نه زیات رحم کوونکی یې. مونږه داو دعا قبول کړه او هغه ته چې کم تکلیف وو هغه مونږه لري کړو او هغه لمو صرف داغو هغه اهل عیال ور نکړل بلکې داغه همرمو ورسره نور هم ورکړل د خپل خاص رحمت په تور او د پاره د دې چې دا یو نصیحت وی د عبادت گزارو خلکو د پاره. او همدا نعمت مونږه اسماعیل علی السلام، ادریس علی السلام او ذوالکفل علی السلام لا ورکړو ځکه چې دا ټول صابران خلق وو او هغوی مونږه په خپل رحمت کې داخل کړل ځکه چې هغوی صالحان وو. او مهیواله له مونږه دا نعمت ورکړو. یاد کړه هغه وخت کله چې هغه په غصه تلې وو او دا خیال وو چې ګني مونږ به هغه نه رانیسو. اخر دا چې هغه د تور تیارونو आवाज وکړو نشته دی بل خدای بغیر ستانه بل سو پاک دې ستا ذات بهشکه چې زه قصوروار یم. پس داغه مونږه دغه دعا قبول کړه او د غم نه مخلاص کړو او دغه شان مؤمنان بچکو مونږه. او زکریا علیہ السلام لا کله چې هغه خپل رب ته आवाज وکړو چې اے پروردګارا ما یوازې مپرېږده او بهترین وارث هم ته یې. نو مونږه دغه دعا قبول کړه او هغه لمو یحیی علیہ السلام ورکړو او دغه قزمو دغه د پاره روغ کړه. د خلکو با د نیکی په کارونو کې منډه وهاله او مونږ ته به د امید او د یری سره आवाज کولو او مونږ ته ټیټ شوی وو. او هغه زنانا چې د خپل پاک لمنې حفاظت کړي وو مونږ په هغه کې د خپل رونه پوکې وکړو او هغه او دغه زویمو د ټول دنیا د پاره نخو ګرځول. تاسو امت په حقیقت کې یو امت دی او زستاسو رب یم. نو پس تاسو زما عبادت کوئ. خدا د خلکو شرارت دی چې هغوی په خپل منځ کې خپل دین ټوټه ټوټه کړو. ټول مونږ ته واپس راتلل کې دي. بیا چې څوک نیک عمل کوي په دا حال کې چې هغه د ایمان خاوند وي نو داغه د کار ناقدری بنکیږي او هغه مونږ لیکو او ممکن نه ده چې کم کله مونږ تبا کړی وي هغه دی بیا واپس راشي. انتر دې پوری چې کلا یاجوج او ماجوج پرانستی شي او د هرې لوړینا هغوی راوځي او د حق وعده د پوره کېدو وخت رانږدې شي نو یو دمبا دا خلکو سترګي بټي راوځي چې کفر کړي وو. وایبا چې هاي زمونږ کم نصیبا مونږه د دې بد انجام نه په غفلت کې پراتو بلکې مونږه خطاکار وو. بهشکه تاسو او تاسو هغه خدایان چې تاسو الله پرېږدئ او داوی عبادت کوئ د دوزخ خشاک یې هم دغل تب تاسو ورځي. واقعي دوی خدایان وي نو هل تب نتلې اوس به ټول په هغه کې همیشه اوسيږي. هل تب هغوی پرشار کوي او حال بداوي چې په هغه کې با د شور د لاسه هیڅ ناوریدي کیږي. پاتې شو هغه خلک چې داوی په حق لبا زموږ د طرف نه د خیر فیصله د اول نشوي وي نو هغوی به یقینا داغه عذاب نه لري ساتل کیږي. داغه قشار قدر تبا هم ناوري او هغوی به همیشه همیشه د خپل خوخي پسیزونو کې اوسيږي. دغه د لوی یری وخت با هغوی د زری همرا نه پریشان کوي او فرښتې به ورته په عزت سره راوړاندې کیږي او ورته بوایي چې دا ستاسو هغه ورځ ده چې ستاسو سره به وعده کېدله. هغه ورځ چې اسمان به مونږه داسې راونغاړو لکه چې په تومار کې د کاغذ پاڼې رانغښتل کیږي. لکه څنګه چې مونږه اول ځل د پیدا وخت ابتدا کړی و دغه شان به بیا دوباره پیدا کړو. دا یو وعده ده زمون په ذمہ او دا کار به مونږه خامخا کوو. او په زبور کې مونږه د نصیحت نه رستو دالی کړی دي چې د ځمکې وارثان وا زمونږ نیکان بندگان وي. پدې کې یو لوی خبر دی د عبادت گزارو خلکو د پاره. اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږ چې ته دنیا ته لګلې نو دا په اصل کې د دنیا والو په حق کې زمونږ رحمت دی. دوی ته وایا ماته چې کوم به راضي هغه دادا چې تاسو خدای صرف یو خدای دی. نو آیا تاسو منون کې کو دوی مخواړوي نو تو ورته وایا چې ما خپخ کار تاسو خبردار کړی ای. اوس زه په دې نه پوهېږم چې تاسو سره د کم سیز وعده کیږي چې آیا هغه نږدې دی او کولري. بهشکه
الله په هغه خبر هم پوهیږي کمی چې په اوچت आवाज کیږي او په هغه خبر هم کمی چې تاسو په پټه کوئ او زما خدا خیال دی چې شاید دا تاخير ستاسو لپاره یو فتنه ده او تاسو له یو خاص وخت پوري د مزو کولو موقع درکړي کیږي اخر دا چې رسول صلی الله علیه وسلم ویل چې ای زما ربا حق فیصله وکړه او اے خلکو تاسو چې کمی خبري جوړوي داغه په مقابله کې زموږ پروردگار چې رحمان دی زموږ د پاره د امداد ذریعہ ده